रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर को द जुमे ورځ وا او یو سړی مخامخ ناسته لنګي والے دے کمیسی نشتا ټوپای نشتا او لګیا دے جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تقریر خلاص کړي راوي غوښته چاله کتا ولی جړل ورته یا رسول الله کما ته اجازت وی زه چې ویم چې د سړی ځامن ورک شو کنه خدای راستی کا درو توکل له دې درو نه دي کې اوس دا سړی توب نشته چې دلته واس کیږي تقریر کیږي رشکې سره ولاړ دي وامر ده چې سبا دا نه وایي چې دا د دروغ وي چې پسترګو درته واخه مزه چې ویم چې د سړی ځامن ورک شو دا دروغ نه دي یو سړی سره دومره احساس نه ما ته ګورې پرې ته یو شی وامر ده درته مې وخوده چې زما تصدیق وشي زه غلط نه چې دا غرق او تباہ قوم دی آئنده دا تصور مکوه د دې ملک او د دې قوم د خیر ورځې چرته چې زمونږ خلکو دا اعمال دا کرداري مونږ ته به ښه ورځ خدای په دوربین کې هم نه ښیي هره ورځ به نوی نوی غم وي مونږ به پې سوځو یو ورځ به غم راشي چې د خاورو تیل 14 روپۍ ګیلن وای خدایه غرق په بله ورځ به راشي چې وروره غټه غوښه 12 روپۍ کیلو یا الله غرق شي په بله ورځ به راشي چې وروره ګوپي سره د دومره منډه په 15 روپۍ کیلو یا الله بیا غرق شي په بله ورځ به راشي چې وروره شنه پیاز هم په 15 روپۍ کیلو سره د دا پاڼو هره ورځ به د بني اسرائیلو غوندې نوی نوی عذاب در باندې نوی بني اسرائیلو باندې به هره ورځ نوی نوی عذاب راتلو چې نن به کم راغی سبا به هغه تلی اعلانو چې بل به راغی بله ورځ به هغه تلی نه چې بل به راغی بله ورځ به هغه تلی نه چې بل به پې راغی هره ورځ نوره به تماشه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سړي ته آواز کو چې راشه دا تا جړل ولې او یا رسول الله که اجازت راتو کی چې دې مسلمانانو لک شکایت درته وکما جناب محمد رسول الله ورته فرمایي چې بچیا د مسلمان شکایت مکوا کتا تس تکلیف نو ماته وای چې زاغرفکم ورته یا رسول الله جاړم پدې چې د خدای غریب ما خوار ما ټوپای نه لرم کمیس نه لرم کېړای نه لرم کور نه لرم د کور سامان نه لرم دغه یو لنګ مې دی چې خیرل شنو لري چرته لاړ شملته وینځم زه ورته بربند ناستم چې وچشي بیا یې وتړم او را روان شما شکایت څه دی یا رسول الله ګیره مې سپینه شوه عمر مې ټول تیر شو دنیا کې ګوره د چا ودونه کېږي د چا کویدنې کېږي ما ته تر اوسه پورې چا پیشکش نه کې چې راشه چې ستا واده وکړما رسول الله ورته وویل چې غم مه کوه ته لاړ شه په ارام کښېنه جاړه ما مه شکایت کوه زه دې ذموار یم انشاءالله په ډېر لږ وخت کې به دې واده وشي چې یو 2 ورځې تېرې شي یو سوداګر راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې یا رسول الله زما لور پیغله شوې ده چا سره چې ته مناسب ګڼې نو نکاح ورته وتړه حضور علیه السلام ورته وویل سوداګره ته ځه کور ته او زه سړی درلېږم چې کوم سړی دروازې ته درغی او زما نامه یې واخیسته نو لور ورته په نکاح کا سوداګر کور ته لاړ اوس رسول الله هغه سړی راوغوښته دا سړي نامه وه جلیبیب ورته جلیبیب فریاد دې کړی فریاد دې منظور شو د فلاني سوداګر کور ته ورشه نور بندوبست درته ما ټول برابر کړی دی سرتور سر خپې ابله خپې د سوداګر دروازې ته ورغی دروازه ورته وټکوله
सौदागर रहो तो सलाम वालेकुम खैर वाली जुलेबी में खैर शा जुलेबी बोलता हुई तास दरखास्त करे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ता आगा दरखास्त दी मंजूर शो स्तादलूर सरद निका कोल द पार जरा ले गले मा सौदागर वर्तदा सी कुस पास गुरी छे परवरदिगार जुख सरमायादार और मालदार सड़ेमदा खुद खुदे मलंग दे कोर और सामान द कोर खुद से कह जिद तंजामीम निश्तन द सरब जमाल रोजगार कवी से वो नवे वर्ता वे न रटलो वे बच्चिया तो सबरों का कोर तपोस कोर तलाड़ू बीबी तो वही चौखजिस्ताल सरद निका कुल्द पार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जुलेबीब रास्तोले दे जुलेबीब खुदा से मलंगु चिपटूल लाका की दाग गरीबी ओ मलंगी मशहूर खजुम पे जंदो जिनकोम पे जंदो सड़ोम पे खजावर तो सड़िया पाम कवाल खुदा द पारा ची जुलेबीब सरद लुर निकाउन के दागो न कोरस्ता न द कोर सामान स्ता तो माजूर मौसी की वर तरह चल लुरे ओड़ा गगल चौड़ा गगल नो पमन डरा हुआ था वर्ता है मोरे दा प्लार सरमिस्ता से झगड़ा दान से खबर में प्लार रोड़े चितवर सरप झगड़े वे बचिया रसूलुल्लाह जुलेबी ब्राली गले दे तासरद निका कुलद पारा नए बचिया तबद जुलेबी सरद से गुजरान करे दागफ न कोरस्ता नगद कोर सामान स्ता न रोजगार स्ता अलूरी वर्ता वही चोमोरे जुलेबी तप खपल उस्तरगो मगोरा चिचारा ले गले दे दाग पस्तरगो वर्ता गोरा ओ मोरे जमाद पुख्दा बांधी कसम हुई द जुलेबी बराले गलो वाला दुमरा खस्ता दे और दुमरा मालदार दे चे द्वारा जहान मिसल पेश को ले लिशी दाग पस्तरगो वर्ता हो अल्लाह दासे लूणा बमुंगा कमजे न पैदा करूं और दासे प्लार ब कमजे पैदा की प्लारानो तम गोरा लूणो तम गोरा मेंदो तम गोरा दालक प्लार तम गोरा द जिनाय प्लार द जिनाय प्लार और मोरे जवाब रवली की चालक बा तमाशे वर सरई किनी डोले बनदर कर ओए त पताना को सटकुरे से ता खुदाय मुर्दारा का चेदर अब जोई दे दर पसी बिया को तक रागस नहीं ज तंगिम दे खजुना ज आरा रजरा करे यो ना मुलासिब जोई लगे पडेरी ख्वारे वाद करे औरे वाल जम देर शुक्र हम तपे गडी दे ता द जोई वाद चे संगा करे नो मा त मालूम दे प्लारिंग गिरे सुकई जोई मेरा ना खजे बोत लो देर शुक्र ता सकोल द जोई पवाद ता पदा स्पिना गिरा गोयमा नवी ता गोयमा नन सबा को आसान चल गया दाला से क्या कर जिन्हें खलक हुई कि वादा दमिना सोफियाना कार के को कवाली आ सोफियानश उस न कवाली और डमे तम जरूरत निश्त वीसीआर 1500 रुपए स्पा मिलावी वीसीआर दलते डिपुआन दिसे डिपुआन लारशा 300 रुपए वर्का कोर तैरावड़ा 10 रुपए टिकट पे वो लगावा और दाद दुनिया लपंगान रहोवाड़ा 1500 दे रोड़े दे और 900 पे जोड़े का 300 स्ताशवे स्पक 300 मालिक लवार तासो ख्याल रख आसान चल दे हुकूमत वही वीसीआर बंद ऐसे और बंद खुदे पेटाई की बंदी पेटाई की बंदी नोर हो बंद मन दे नजमाजीजानो तो सो आए चिकम बगावत ते चागा मुंग प्रे हो और मुंग नक
کم بغاوت کما گناه دا چې مونږ پرېښې ده که زه ملایم او یو گناه مانه پاتې نو زما پې وس نه رسي دا نه چې زه ښه سړی یم نو زه یې نه کوم لاس مې پې نه دی بر او پیشو تر هغې پورې شیخی چې په مږو نه یې پېښه په مږو نه یې پېښه زمونږ وس نشته زه شیخ یم زه حاجي یمه زه ملا یمه وس مې نشته چې وس مې پیدا شو تا نه بیا زه زیات یم خدای دې امان راکړي سوداګر راووتو جلیبیب ته وایي مبارک شه چې لږ صبر وکړه چې زه سلام کوم جناب محمد رسول الله سره راغی رسول الله ته چې یا رسول الله کار خو وشو مبارک شه سره وباسه چې اوس بندوبست وکړو که نه و یا رسول الله اتانې ورځ د یو دکاندار سره نوکر ما اتانې چې ماښام عالم سلورنې په خپله وخورم او سلورنې د چا بل غریب په خېټه کې واچو هېڅ نشته پیسې نه لرې واده کې و یا رسول الله مذهب دا ده چې سړي سره پیسې نه وي او واده وشي چا سره چې دولت وي سرمایهدار وي هغه له خو خلک کور له ورولي وی لاړ شه عثمان ذی النورین ته چې واده مې تیار دی څه لږ غوندې پیسې راکړه چې د ولیمې بندوبست پې وکړم په منډه لاړو عثمان ذی النورین سرمایهدار او دولتمند زمانې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سلام خپه نه شئ مونږ له سلام هم نه راځي سلام علیکم سلام علیکم او خاص کر دا معززین چې دي د غریب الابیام څه لږ ډېر زده کړی دی دا معززین ساین ساین چې ساین کوم خدای دې تام سرسام خدای دې غرق کچا ته به دې نه پس عقل زده کوې او سړي زوی به در نه جوړي زمونږ د زمانې معزز هغه سړي ته وایي چې نه سلام ورځي نه منځ ورځي چې جنازې سره لاړ شي د مسلمان جنازم نه کوي لارې ولاړې سپېږمو ته یې رومال نیولی وایي ډېر لوی لوی معززینو په جنازه کې شرکت په اخبار کې راځي ستا او زما نوم نه دی دا مونږ سپېره چې ورته ولاړ یو جنازه یې وکړو دا کوڅه ډب دي معززین فلاں صاحب قابل ذکر ہستیاں تھیں جنازے میں تاسو خیال راغی معززین ہوتا اللہ سلام ہم نہ دے چل زده کړي یو سړي وی السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وی سلام علیکم تم ورته سلام سلام بیماری او مرض ته وایي سلام علیکم دا معنی چې په تا دې مرض ورته وعلیکم سلام خدای دې تام کور وران رات بیړه دې غر کړي او دې نه پس به دوی څه ټیک کي دوی چې په خپل حجرو ځای کې ناست دي ملا پکې پیښ شي پیښ ملا نه د مسلې تپوس چې په کومې کلنکارۍ دوی کوي کوم کلنکاري دوی کوي یاره ملا صاحب دې مسلې متعلق ستا څه خیال دی تا څه خیال اوس ملیانم خدای دې ورته هدایت ملا ورته شروع شي د الف نه تر یې ټولې مسلې ورته نه سړي سړي ته ګوره چې پوه شي چې دا کلنکار دی څه خیال دی وایي نیم خبر نه دې خیال نیم خبر که وجدې مې نه راځي بارها ما ته خدای اتفاق ډیر کیږي خو چې وی وای زه ورته ما ته پته نه وایي چې ته دومره لوی ملا یې مال دا چا درته ویلي چې زه لوی ملا یم زه خو وړوکی غوندې ملا یم وایي نه مونږ ته خو ډېر لوی ملا ښکاري مالا بدن مې لوی دی او علم مې ډېر وړوکی دی زه پوهېږم ما ته پته نشته چې بیا مې تنګ ورته بیا راشه کتاب به وګورم چې تا ته پته ولګي چې اسلام پسې څه دوړ دوپم د پاکستان د قانون وکیل نه ته په دې لاره خو تپوس وکړه چې دا فلانی دفعه څنګه ده وایي بس بالاخانې ته راشه
اول به فیس ورکې نو بیا به د قانون مشوره در سره کوي. ته مانه تپوس کې دا زه د ټول قانون تا ته د الف نه تر یې پورې بیان کړ. دا واورئ چې د علم وقار او عزت مونږ خلک خرابو او مونږ به جوړو. زما خطی پوهیم چې دا خبره داسې ده ورته سبا راشه غریب سره نه دی غوړو سره غریب نه دا کلنکار نه دی دوی سره یا ورته چې ولیکه استفتاء ولیکه بیا مال راکه افتاله سره د پس به جواب ولیکلی شي بیا به دله درد وجوم داسې نشي کېدی زم داسې چېرته کېدی شي دا ټول کېدی ته داسې نشي کېدی. دا دین مونږ خلکو سپک کړی سرمایهدار عثمان جلیبی ورغه چې بیان ورته وکړ زر اشرفی ولا ورک او د لنګ په پیسکه کې واچو چې روان شو ورته جلیبی به خبره واوره دا پیسې یو څه کچرته کمې پکې راغې نو دوباره بیا مال راشه که کمې شوي د لنګ په پیسکه کې پیسې رانیولې او په منډه منډه را روان دی. په لاره ورته یو صحابي ورغی جلیبي به چېرته منډې وهي وی کویدن مې مو شوه پیسې عثمان راکړې زم د واده څه ټکه ټوکه پې برابروم. ورته جلیبي به واده دې پرېږده محمد رسول الله جنگ له لاړو جنگ له لاړ جلیبی بی د سواده د زما د مرګ پاتې شي چې څو پورې مې د محمد رسول الله ناموس ګټلی نه وي. همغه د واده په پیسو منډۍ ته لاړو یوې توره واغسته یوې ډال یوې اس واغستو پاس باندې سور شو توره او ډال په لاس کې میدان ته لاړو څه ګوري چې رسول الله په خپله په میدان کې ولاړ دی او د دې غشو په باران دی. جلیبی بے واہ واہ زما محبوب باندې د غشو باران وی او زدی پارامن سینه واچوله په جنگ. یو په دې جهادونو کې سړی داسې جنگ کوي چې ځان ساتي او بل وهي یو داسې جنگ کوي چې په خپله سینه په مرګ اچوي. دا کال 12-14 میاشتې وشوې چې د روس غوندې طاقت د افغانستان خلکو رئیسار کړی. هغې وجه دا ده چې هغوی په مرګ سینه اچولې ده. مونږ غوندې نه یو توت مار دا یو کوچي او د خاري جګړه وه نو خاری چې و نو هغه خو چل ولا ورتلو که نه د پرزونو نو اړنګتی به چې کوچي ته واچو چې غرب رو به یې غورځولو نو کوچي به بیا ورته چې ته یو وارې بیا راځک سه خاری به چې بیا ورپاسې چې بیا به اړنګتی ورته چې بیا به غرب شو هغه به بیا ته یو وارې بیا راځک سه ته یو وارې مړه بیړه یې والا په راغورځولو تباه کړه همدا اواز به کوړي چې ته یو وارې بیا راځک سه. نو مونږ هغه یو توت مار والا یو یا خپنه شي ما ستاسو ډزې هم لیدلي دي ستاسو ډزې هم لیدلي دي خیال م راغی ډزې هغه دي ټینک ورته نه ټینګي بختربند ګاډي ورته نه ټینګي بمونه ځان پورې تړي او ټینک ته لاندې سملي او ټینک مالوزوي او ځان مالوزوي. جاهدین هغه خلق یو عظیم تاسو چې ورته سوپر پاور وایي هغه د سپېږمو نه ځوړند کړی دی د ځان په علاج نه پوهېږي چې که اوس تختمه شرمېږم که نه تختم داسې په غضب اورېدلی تاسو خیال راغی دی جلیبي سینه واچوله په مرګ سینه 14 کافر یې مړه کړه 14 او په خپل هم څه د پاسه 80 غشي په دې سینه کې ولګېد د اس نه راوغورځېدو انا لله و انا الیه راجعون. خپل وینو کې پایو لنګ کې خړوب پروت جنگ ختم شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کو چاله کنن خو مون غزال رالو د جلیبی بوادو
چې څنګه چل بشوي. یو صحابي د لاس نه ولیو چې یا رسول الله راځه چې د جلیبیب واده درته وښیمه. چې حضور راوست غیر چاپیر تی سورلس کافر مړه پراته دي او منځ کې جلیبیب په خپلو وینو کې خړو پروت. رسول الله د سترګو مبارکو نه وښو دارې وهلې او ورته وی چې جلیبیبه په خدای مې دې قسم وي داسې واده دې وشو چې داسې واده به تر قیامته پورې د بل چا ونشي. اوچته کوي جنازه یې راوچته کړه. جناب رسول الله د پنجو په سر ورپسې روان دی. صحابه ورته یا رسول الله ته دا د پنجو په سر ولې روان یې؟ ورته صحابه تپوس مه کوئ په خدای مې دې قسم وي نن د جلیبیب جنازې له دومره ملایکې راغلي دي چې په ځمکه ځای نه کېږي چې زه قدم دې باندې کېږدمه. تاسو بار بار یو شعر اورئ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. دنیا سے شہد ہے تو چه وفادار د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شے دنیا سے کہ لوح قلم بمستائی عرش کرسی بستائی ستا په مرگ با یواز خپلوان نه جاړي ستا په مرگ با عرش عظیم هم جاړي ستا په مرگ با ملائکی هم جاړي. نن زمون په مرگ شیطان جاړي چې زما پرکټه مړ ملائکی او زمون په مرگ جړل یعنی په مونږه به ملائکی جاړي. تو بس طرفا دی وجنا زما عزیزانو گریوان کې وګوره لره مزه لان کدا نه منی چې قبر کې بسې سوال جواب تپوس وغیرہ وغیرہ دومره ومنه چې ورځي به دغه تنګې سوړې ته دومره ومنه باقي چې وواله